السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نصیر خیریه بنسټ ټیم نن د میدان ښار ولایت په مرکز کې د امام ابو حنیفه دارالایتام ته راغلی. موږ دلته د دې دارالایتام ټولو زده کوونکو لپاره چې هغه ټول یتیمان دي هغو لپاره موږ کرتاسیه راوړې ده چې په هغه کې بکسې، قلمونه، کتابچې او همدغه شان د لوبو سامان مو ورته راوړی ده. نو واقعا ټول یتیمان دې شیانو ته ډېر زیات خوښ شول، خوشحاله شول او زمونږ یوازینی هدف همدا ده چې د یتیمانو په شونډو باندې مسکا راولو. الحمدلله چې راو موثره السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نام یې ګوروره؟ ولی الله. دلته سبق وایي؟ دلته و. څومره سبق دیاله؟ بیا 12 سپارې دیاله سپارې. ماشاءالله. موږ خوشحاله خدای دې خیر ورکړي، خدای دې نور متزیات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نام یې ګوروره؟ وسیق الله. دلته د لوبو سامانونه راغلي، تاسو خوشحاله یاست؟ په دې باندې به لوبې کوئ انشاءالله. ماشاءالله. څومره سپارې دې یادې کړي؟ ماشاءالله. الله دې اجر درکړي، سلامت اوسئ، خیر اوسئ. مننه. خدمت کوما او شم په قرار لسا اوس دې د امن په سر د ماسکین دستار لسا اوس به دې حریم راوي تر ګلونه اقدم اوس به زما د مینې ووینې سهار لسا بشمیر زحمتونه دې په تن وګالل منم بشمیر زحمتنا دی پتن وگالل منم بشمیر زحمتنا دی پتن وگالل اس بدی اخلم پوشتنا شپو جارو